موږ درې بلافسې څلورمه برخه پیریان. په یو رنګ او شکل نه و، هر چاته په بیله څېره ور مخامخېدل. که یې چاک خوله، پرې سږمې، د شرمخ داړې، د اور سترګې، تر لویشت اوږده غوږونه او پولادي نوکونه وای، نو په لیدو به د زاره چاودېده، خبره به خلاصه وه. خو دا بیل مخلوق دی، چاته د چاغ مک په شکل ورتلل چې دی به ورته زیر شو، بیا به ځمکه وچاودېده او هغه به پکې ننوت. هغه کس به نو داسې ویرې لاندې کړ چې وبلوېد، سړې او تودې تبې به پرې راغلې او شونډې به یې ووتې. شپه ورځې نه کته چې هر وخت در سره مخ شوی وی، جوړ نه پاتې کېدی. کله به چې څوک میلمانه راغلل نو دا کیسې به شروع شو. یوه شپه مو کور ته ماماخیل د مور پوښتنې ته راغلل، بیا نو ماښام ته مو په وچ زور میلمانه کړل. یوه ګوډه چرګه مو درلوده، هغه مو ورته ښوروا کړه. کیسې پر وطن د شاهۍ د ژوند وې چې اوس مو جامې د ملنګۍ اغوستې وې. ټول مات مغزې ناستو، چا چې د شورویانو د ټانګونو درانه ډزونه او زموږ پر رمو د هغوی د دهشکې بال چلول لیدلي وو چې پر قیر سړک ولې تیریږي، له مازغوی د امید او هیلو برخه پاکه شوې وه. ورو ورو کیسه له هغه مصیبته دې مصیبت ته راغله، د پیریانو وطن ته راغلي وو. آغا صاحبانو چې د تعویذونو کتابونو کې د پیریانو د وطن په اړه څه لوستي وو، هغه کټ مټ همداسې ځای وو. شاوخوا غرونه، پاڼونه، غټ ډوکان او له آدمه تر دې دمه بنیادم ورباندې پل نه وي ایښی. جالبه خو دا وه چې درې واړو میلمنو دا پیریان په خپلو سترګو لیدلي وو. مشر میلمه کیسه شروع کړه. یوه شپه ناوخته له بازاره دلته را روان وم چې دې پیچومې ته راورسېدم. دوی چوغکې مې ولیدې، لکه د لکهیداره ستوري غوندې رڼا ورپسې وه. له دې غونډۍ څخه یوه مخته بله به پسې په هوا سوې وې او د هغه بل غره تورو ډوکانو ته والوتې. په اول سر کې ورته حیران سوم چې دې ښایسته چوغکو ته ګوره، خو چې کور ته راورسېدم وهم راولوېد. بیا مې نو یوه جمعه د مرګ تبې تېرې کړې. کشر میلمه وویل یوازې دا پیچومی نه دی، هغه د ماجد شاته ګوره څا نه دي، هغلته پر ما را برابر سول. تیاره هم نه وه، سپوږمۍ وه. د ګوره څا سره مې یوه چرګه ولیده چې کوټ کوټ یې دی، 8 چیچیان ورپسې دي. په زړه کې مې راوګرځېدل چې په دې شپه کې نو دا کمبخته دلته څه کوي، دا به د چا بیغم باشي وي. چې تیر شوم بیا مې شاته وکتل، نه چرګه و نه یې چیچان، غیب الهي سول. ویښته مې ترخت ودرېدل او داسې وویرېدم چې ما ویل څوک راپسې دي نیسي مې. کور ته چې راغلم په 7 تلتکانو کې یې لاندې کړی وم، خو زه لکه مسیح ټکټر رېږدېدم. بل میلمه غاړه را تازه کړه، ویل زه خدای شته په اول سر کې ورڅخه بیخي ونه بیرېدم. د ماښام لمونځونه سوي وو، رګ وهلو ته د لارې څخه چپ سوم چې راولاړ شوم. ګورم چې د ماجد په لارې کې یو سپینګیره شیخ فاني چې سپین کالي اغوستي، سپین پاجې تړلی، چارزانو قرار ناست دی، ټک ټک یې دی 2 ډبرې سره ټکوي. بس همدلته پوه شوم چې والا دی. راځه ځان ورته ټینګ کړه. اول مې وویل راځه مخامخ ورباندې ورسه. بیا مې زړه راته وویل چې دی غرض در باندې نه کوي، نو ته یې څه کوي؟ لار مې ورڅخه چپه کړه. اول یې 2 ورځې بیخي سم وم. په 3مې ورځې چې مې د کریم حالات را یاد سو چې پیریانانو زنځیري لیونی ورڅخه جوړ کړی، په سپینه ورځ بیرېدم. ګړنګن آغا صاحب ته ورغلم، دمې کړم، تعویز مې په لونګۍ کې وګنډی، خو د هغه سره یې ترجمې زیات پرې باسلم. دې کیسو او مخته د پیریانو په اړه کیسو د هغوی څخه ویرولی وم. آغا صاحبانو به ویل پیریان ځان ته دنیا لري، کورونه یې پریرو او داسې ځایو دي چې انسان هلته تګ راتګ نه کوي. دوی ډېر اوږد ژوند کوي. ان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلسونو ته کېناستلي او تر اوسه ژوندي دي. اکثر وخت چې انسان د پیریانو په وړو چیچیانو کې وخیږي، بیا یې نو دښمني ورسره شروع شي. داسې کانې په کوي چې بني بشر په سترګو نه وي لیدلی. ځینې هغه صاحبانو به دا کیسه هم کوله چې کله کله پیریان د مینې له قراره هم د انسانانو سره تار ساتي. د نارینه پیریانو ذکر له هډوکي جوړ دی، نو د دوی د پاچا ښځه یا لور د انسانانو په نارینه جنس مینه شي، هغه بیا یې خپلې دنیا ته او د ځان سره یې پرې باسي. د پیریانو کیسې هغه شپه راڅخه خوب یوړ. د شپې چې متیازو ونیولم، په خپل ځای کې ودرېدم. مور ته مې وویل د باندې ځم، هغه نیمه ویده نیمه ویښه وه. ویل نورې شپې خو یوازې وتلې، ورځه هېڅ نسته. بسم الله ووایه، هره بلا در څخه لار چپوي.
چې 2 ځله مې مور ته نور وویل نو خبره تر خبرې تیره شوه، په خپل ځای کې مې دارې کړې. مور مې د بجهاري سره دستي راپسې راپورته شوه. غږې شو وی د سیمک جارو دې در باندې تیره سي، پزه دې غوټه را پرې کړه خلک به څه وایي. چې رنګ به مې څه ډول و خو په خپل ځای کې ولاړم او زامې مې سره کړپېدلې. مور مې په ورختایۍ د باندې تر لاس نیولې ویستلم او جامې او ځای را بدل کړل. په سهار یې آغا صاحب ته وروستم، هغه د دم د چوپولو په وخت د خولې لاړې مخ ته رابادې کړې. اوس چې ډېر کلونه تیر دي مور ته وایم د یوې خوا شوروي لوڅ لغړ له افغانستانه وایستو او له بلې خوا هغه صاحبانو راپاته شیان د پیریانو څخه په ډار رانه تروړل. دا رډ دې سترګې راته ونیسي. زه ورته وایم هغه ناشنا ناروغي ملاریا وه چې د DDT پوډرو سره کمه شوه. د نیواکین ګولۍ وې چې د زامو ګړزونکې تبې ملا یې ماتوله. ګولۍ نه وې که وایي پیریانو به له موږ څخه څه غوښتل. هغه توبې وباسي وایي ته بې عقیدې سوی، بیا وخاندي ووایي که نور څوک د پیریانو په اړه څه وایي یا نه خپله خوښه یې، ته خو هېڅ مه وایه. ستا سره بیخي نه ښایي چې د هغه صاحبانو او د هغو د پیریانو بد ووایي. ولې هغه دې هېر سو چې پیریانو در باندې په کوټه کې شاشې کولې. زه له ځانه سره مسک شم، اوس مې د دې کیسې په بار بار اورېدو هغه د شرم احساس کم شوی دی. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د بلې برخې لپاره چې بیا تاسو سره حاضرېږم له دعاګانو مو مه هېروئ.